او زکات داسې صدقه ده چې دا په هغه چا باندې فرض وي چې چا سره الله پاک دومره مال ساتلی وي او ورکړي ورله چې څومره مقدار شریعت کې د زکات د فرض کېدو دپاره مقرر دی هغه د سپینو زرو په حساب باندې 52 تولې سپین زر دي د سرو زرو خپل نصاب دی د هغې 7.5 تولې نصاب دی د سپینو زرو نصاب 52 تولې دی 52 تولې دی او بیا روپے پیسې وي یا غلبي او هغه څوک په زکات کې ورکول غواړي نو د هغې بیا نصاب هم د 52 سپینو زرو تولو مقدار ته چې رسیږي نو هغه نصاب دی نو دا داسې صدقه د زکات چې دا فرض ده دغه شان یو صدقه هغه ده چې هغه د ځمکې د پیداوار په نتیجه کې انسان باندې فرض کیږي د هغه هم فرض مونږ او تاسو ورته عشر وایو په زکات کې چې د کم سرو زرو یا سپینو زرو یا روپو پیسو باره کې وي هغې باندې د کال تیرېدل شرط دي مثلا یو سړي سره د زکات د نصاب مطابق پیسې دي او دا پیسې د سره بچ شوې او په دې پیسو باندې کال تیر شو نو په دې باندې بیا زکات فرض کېږي یو دا ده چې کاروباري پیسې وي نو هغه ځي راځي کمیږي زیاتېږي د کال په آخره کې چې څه ورسره وي په هغې باندې به زکات فرض کېږي د ځمکې چې کم پیداوار دی ما عرض وکړو هغه هم صدقه ده او هغه د ځمکې زکات دی خو د شریعت په اصطلاح کې هغې ته عشر دی د عشر معنا ده لسمه حصه مثلا 10 روپۍ دي نو 1 روپۍ د 10 روپو لسمه حصه ده بیا په دې عشر کې د ځمکې په پیداوار کې 2 خبرې دي یو ځمکه داسې ده چې د هغې په بخور باندې ستا خرچ نه راځي دا باران په اوبو باندې اوبه کېږي نو په هغې کې لسمه حصه ورکول دا فرض یو داسې ځمکه ده چې د هغې په اوبخور ستا پیسې لګي مثلا هغه د نیر په اوبو باندې اوبه کېږي ته د هغې دپاره منډه ترړه کې یا د هغې پیسې ورکې یا ارټ دی یا ټیوبویل دی مثلا نو کومه ځمکه چې په دې سیزونو باندې خړوب کېږي او د هغې نه پیداوار کېږي نو چونکې هغې باندې د زمیندار خرچه راځي نو شریعت په هغې کې نصف عشر مقرر کړی دی نیم د لسمې حصې نیم
مثلا 10 روپو کې عشر 1 روپۍ ده نو د دغسې ځمکې په عشر کې بیا د 1 روپۍ نصف دی مثلا اتانی دي اوس خو خدای خبر چې اتانې څوک به ورکوي په عشر کې او دا حساب داسې دی چې نصف عشر دی بهرحال دا هغه صدقه ده چې دا فرض ده یو صدقه داسې ده چې هغه چا نظر منلی وي دا هم فرض ته قریب ده ورکول یې لازم دي د شریعت په اصطلاح کې دیتا واجب وي نظر دې منلی چې که زما دا کار وشو نو زه به د الله په لار کې دونه صدقه ورکړم کار دې وشو اگر چې علما فرمایي داسې نظر منل بهتر نه دي لکه دا خدای سره سودابازي ده ته خو د الله بنده یې هغه ستا خالق او مالک دی ته د هغه په نوم باندې ورکړه کوه خو الله سره سودابازي مه کوه خو به هر حال جایز دی غوره نه دی جایز دی نو ستا یو کار او تا وې که دا کار مې وشو زه به دونه سل صدقه کوم مثلا دونه پیسې به صدقه کوم زه به چیلې صدقه کوم زه به ګډ صدقه کوم خو بیا چیلې او ګډ به زیارت ته نه بوځې ملنګانو له به یې نه بوځې بلکې هغه به مستحقو کسانو له ورکړي کم غریب خلک هغې ته به هغه ورکړي مالدار ته مه ورکوه مالدار باندې نه کېږي بل دا ده چې کم نظر دې منلی دی او د هغې په نتیجه کې ته کومه صدقه کې تا ګډ واغېشتو چیلې دې واغېشتو نو هغه ته خپل د کور خلقو باندې نشي خوړی یعنی هغه څوک به یې نه خوري چې کم خلق تا نه میراث وړي ستا وارث وي ستا رورې خوړی شي ستا خورې خوړی شي ته نشي خوړی ستا ښځه یې نشي خوړی ستا اولاد نارینه زنانه دا یې نشي خوړی ستا مور او پلار دا یې نشي خوړی ځکه چې د دې په منځ کې وراثت جاری دی نو دا دی نظر صدقه یو د صدقة الفطر دام واجب ده خو په زکات او صدقة الفطر کې یو فرق دی هغه دا دی زکات چې د نصاب مطابق مال تا سره موجود وي او په هغې کال تیر شي نو زکات فرض کېږي صدقة الفطر کې دا نشته چې کال پې تیر شوي صدقة الفطر کې دا هم نشته چې خامخا د تا سره نقده پیسه یا غله وي که د چا په کور کې د ضروري سامان نه علاوه بعض داسې سامان وي چې هغه غیر ضروري وي مثلا تا په کور کې د 5 بسترو ضرورت دی او تا په کور کې 20 جوړې ساتلې دي او پرتی دي چرته کال کې هم ضرورت نه راځي یا ستا په کور کې ټي وي دی دا شرعي ضرورت نه دی یا د دې نه علاوه په کور کې داسې لوښي دي چې د هغې په کال کې هم ضرورت نه راځي لکه مخکې به د خلکو دا مسین لوښي کول نو مس چې دي هغه پوره ګران دي مخکې هم ګران خو نن دور کې خو ډېر ګران دي هغه لوښي څوک استعمالوي نه خو پراته په کور کې نو که دغه سامان د چا په کور کې وي او د هغه سامان قیمت ولګي او د هغه حد د زکات نصاب ته رسي نو بیا دغه سړي سره اگر که نقده پیسه نشته
نو په د باندې صدقۃ الفطر لازم کیږي. نو یو پکې د کال شرط نشته، بل پکې د نقد پیسې شرط نشته. یو د زمارونو نفلی صدقه، نفلی صدقه داسې ده چې تا باندې نه فرض دي نه واجب دي، خو ستا زړه چې یاره لږ خیرات کوم، خیرات دې وکړو، دا نفلی صدقه ده. یا د چاله پیسې ورکړلې، یا د روټۍ په حق له چاله دې ورکړې، یا د کپړې واغشتې چاله دې ورکړې، یا د کتابونه واغشتل چرته مدرسه کې دې ورکړل، طالب له دې ورکړه، عالم له دې ورکړه. دا نفلی صدقه ده، دا ته هر وخت کولی شي او په خپله مرضی کولی شي، پتا فرض نه وي چې کې ثواب به درته ملاویږي. نو دا نفلی صدقات. بهرحال خبره ما عرض کو چې د صدقۃ الفطر ده، خو تفصیل ما دې دپاره بیان کړه چې د زکات، د عشر، د صدقۃ الفطر او د نفلی صدقاتو په منځ کې فرق واضح شي. زمارونو کم آیتونه چې ما لوستي دي او د هغې په رڼا کې زه خبره کول غواړم، نو هغه د عامو صدقاتو متعلق دی. هغې کې فرض هم راځي، هغې کې واجب هم راځي، هغې کې نفل هم راځي، هغې کې هر څه راځي. اللہ جل جلالہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنان، انفقوا، تاسو انفاق کے خرچ کے صدقہ ورکے، کہ فرض بھی اغا ورکے، کہ واجب بھی اغا ورکے، کہ نفل بھی اغا ورکے. انفقوا من طیبات ما کسبتم، واللہ فرمائی زما لار کے چکم مال ورکے، کدا زکاة پا شکل کی، کدا عشر پا شکل کی وی، کدا نظر پا شکل کی وی، کدا نفل پا شکل کی وی، فرض وی که واجب وی که نفل وی، خو څنګه شی به ورکې؟ اللہ پاک فرمائی من طیبات ما کسبتم، کم مال چې تا ګټلی وي د هغه مال نه پاک شی به زما په لار کې ورکې. پاک دا معنا چې هغه ردی مال نه وي. یو سړی په زکات کې کپړه ورکوي، دکاندار دی مثلا او کپڑا ځای په ځای کټ شوې ده یا بل څه نقص دی پکې، غله ورکوي نو ښه ورسره شته، خو ده سره بېکاره هم شته، نو د خدای په لار کې هغه بېکاره هم. نو الله پاک فرمایي ردی او بېکاره مال زما په لار کې مه ورکوه. اللہ جل مجدہ قرآن پاک کے بل دے ارشاد فرمائی سلورم پارہ کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرمائی ترکم پوری چی زما پلار کے اغمال خرچ نکے چکم تا تا محبوب وی، کم ستا خوخ وی کم دکار وی، سو پوری چاگا مال خرچ نکے دا اللہ دا طرف نتا تا پاغے باندے ثواب نملاویگی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگا مال با دا خدای پلار کم ورکیا چا کم تا تا محبوب دے، کم ستا خوخ دے،
نو الله فرمایي ردی مال مو ورکوه، بیکاره شی د خدای په نامه چاله مو ورکوه. اکثر د خلقو کرا ترکاری پاتې شي نو چې هغه چا غریب کره لیږي نو چې کم شی بیکاره غوندي هغه ورکروي، روټۍ پاتې شي نو سړه ورکروي. حالانکه د ښې روټۍ او ښه ترکاری وس شته، کور کې ورسره موجود هم دي، لیکن بیکاره شی غریب او مسکین ته ورکوي. مولانا تالوی رحمت الله علیه خپلو مواعظو کې د یو مؤذن یو خبره لیکل، د جماعت مؤذن، مثلا امام دی یا مؤذن دی د جماعت، خادم دی د جماعت، نو وایي چې یو مؤذن یو الک اغله یو خورین پلیټ کې کیر راوړلو، چې کیر یې راوړلو مؤذن ترې تپوس وکړو چې بچیا خیر خو که نه څه خاص تقریب و په کور کې چې دا کیر هم پخ کړی دی او ماله دې هم پکې حصه وکړه. نو هغه هلک ورته وایي چې نه استاد څه تقریب مقریب خو نه و، خادي نه وه، واده نه و، کوژدن نه وه، سنت نه و، بل څه نه و، خو دا کیر مې مور پخ کړی و او دا کیر سپي جوټه کړ. نو مور وی چې د غورځولو په ځای باندې ښه دا ده چې چاله به یې ورکړو، اخو ته نه دی خبر چې جوټه دی، مونږ ته خبر یو، نو هغه له به یې ورکړو، د هغه د خېټې کار خو به وشي. نو یې مور راته وی چې دا مؤذن صاحب له یوسه، وی دا مې تاله په دې وجه باندې راوړو. مؤذن غصه شو، چې غصه شو هغه پلیټ یې داسې وویشتلو د غصې نه، پلیټ مات شو، کیرم توی شو، پلیټ هم مات شو، هلک په جړا شو. مؤذن ورته نور غصه شو، وی ښه خبیثه یو خو د ماله سپي جوټه کړې شی راوړه، او یو چې ما وغورځولو او لوښې مات شو، نو اوس لا جړا کې. نو هغه ورته وی جاړم ځکه چې ما به مور وهي، دا لوښې چې مات شو مور به مې وهي. وی ولې به دې وهي؟ وی دې لوښي کې به زما وړوکی رور دی، هغه به چې مچا د کولې مور به مې په دې باندې هغه غورځولې. نو مؤذن ورته وی ښه دی دا لا بل څه نم شو چې یو د کیر جوټه کړې راوړه او بیا راوړلو په هغه لوښي کې چې ستا مور به پکې ستا د وړوکي رور ګن غورځولو. نو د داسې خیرات باندې اوس الله پاک چاله اجر ورکوي، الټه به ورته الله عذاب ورکوي. د دې وجې نه الله جل جلاله فرمایي چې زما په لار کې ورکړه کې نو من طیبات ما کسبتم، پاک شی به ورکې، حلال شی به ورکې. یو سړي ډاکه وکړه هغه په هغې کې صدقه ورکوي، دا الله ته منظور نه ده. یو سړي غلا وکړه په هغې کې صدقه ورکوي، دا الله ته منظور نه ده. د جواري وکړه په هغې کې صدقه ورکوي، دا الله ته منظور نه ده. د شراب خرڅ کړل په هغې صدقه ورکوي، دا الله پاک ته منظور نه ده. ځکه دا کارونه حرام دي او د حرام کار په نتیجه کې ګټلې پیسه هم حرامه ده. نو د هغې صدقه ورکولو باندې الله پاک ثواب نه ورکوي، بلکې الټه کیدی شي عذاب ورته ورکوي. د دې وجه نه الله جل جلاله فرمایي طیبات. طیبات دا معنی چې حلال هم دي، جایز وي، حرام نه وي او ردی او بیکاره شی نه وي. داسې شی د الله رب العزت په لار کې د ثواب حاصلولو په غرض باندې خرچ کا. الله فرمایي ومما اخرجنا لكم من الارض،
هغه مال نم د الله په لار کې خرچ وکا چې کوم ستاسو دپاره زه د ځمکې نه پیدا کوم مما اخرجنا لکم الله فرمایي چې که ته وې دا زمینداري خو زه کوم دا کر کیله زه کوم وبخور زه کوم یوې زه کوم کوداله زه کوم بیلچه زه چلوم ګوټ پکې زه کوم ټول کار زه کوم نو دا خو زما د کمال ګټه ده الله فرمایي نه مما اخرجنا لکم من الارض الله فرمایي ته به تخم هم وغورځئ تا به اوبه هم ورکړي وي تا به کې ګوټ چاریم کړي وي هر څه به دې کړي خو د دغې تخم نه دا تیغ را اوښکل په دې ځمکه کې دا خو ستا کار نه دا زما کار دی دا خو زه کوم الله فرمایي مما اخرجنا لکم من الارض هغه څیزونه چې ستا دپاره زه د ځمکې نه راوباسم دا ستا کمال نه دی دا زما کمال دی دا هغې نه م خرچ وکړه نو د هغې نه خرچ ما تاسو ته مخکې وي چې هغې ته مونږ عشر وایو لسمه حصه یا شلمه حصه د دوه قسم ځمکې چې تفصیلي ما بیان کړ ولا تیمموا الخبیث او الله فرمائی بیکار مال بیکار شی قصد و اراده مکو زما پلار کې د خرج د پارا د کار شی زما پلار کې خرج کا الا بدر ل ثواب در کما منه تنفقون آغا د کار سیز نه زما پلار کې خرچو کا که ثواب غواړي ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه اللہ فرمائی کم بیکار شی چت زما پلار کے خرچ کے غور اوکا کدغت خراب شی تال سوک در کئی مثلا ستا پچا قرض پورے تو در کئی در لاو بیکار شی دے کتال سوک دغت شی در کئی نتد اغی اغشتل خوخے اللہ فرمائی تقی نخوخے تا خدا غواړي چې ماله د کار شی راکي نو چې خپل د بل نه د کار سیز حاصلول غواړي نو الله فرمایي بیا ته خپل بیکاره شی د الله په لار کې ولې خرچ کړې یو شی ستا نه دی خوښ چې تا له څوک درکوي او ته پرې نه راضي کېږي ته پرې نه خوشحالېږي نو الله پاک به په هغه سیز باندې څه خوشحاله شي چې تا هغه بیکاره شی د خدای په لار کې خرچ کړې ہاں اللہ فرمائی یو شی دی بیکار دی خود ارتا ملاویگی نو کتا چه شمپوشی که نوا بیده کنیا سینا دی چه شمپوشی دا مانا چه یو سرین نو وصولیگی دا کار غنم ندر کئی بیکار در کئی تا دویا وصولیگی تنا اسم نا خدا بیکار تنا والا گوڑا در کئی دا کار گوڑا ندا بیکار د خطوه ست وصولی کی نه راشه سترګې په ورپټه کوای اخلتنه نو الله فرمایي ته په خپلم بیکار شي تر هغه نه اخله چې څو پورې د اسې چې شمپوشي نه کړي نو د الله په لار کې بیکار شي مور کوا د الله په لار کې د کار شي ورکا الله کریم ذات دی مهربان ذات دی تعالی درکړي دی نو ته د الله په لار کې د الله د خوشحالولو لپاره د کار شی ور چې تا باندې هغه مهرباني وکړي او خو دومره زیاته مهربانه خدای دی چې د هغه د مهربانۍ او د رحم او د کرم صحابي نشته لږ شی ورکړه د الله په لار کې خو ستا نیت دې صحیح وي الله به ثواب درکوي ډېر ورکه او نیت دې صحیح نه دی
الله دا هغې ثواب نه درکوي. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې یو خبره لیکلې ده، د کار خبره ده، چې د قیامت په ورځ باندې به یو بنده الله ته پیش، الله رب العزت ورته فرمایي زما بنده وایه مال دې څه راوړي دي، څه عمل دې کړی دی زما د رضا دپاره، چې هغه عمل تا ته ښه ښکاري او ما ته یې پیش کړي او ما ته ووایي چې یا الله ما دا عمل کړی. اوس د الله پاک د شان مطابق عمل خو یقینا بنده نشي کولی. مونږ چې مونځ باندې ودرېږو نو حدیث پاک کې خو راځي چې ته کله مانځه ته ودرېږي نو ته داسې خیال وکړه چې لکه زه الله وینم او ورته ولاړ یم، او که دا تصور نشي کولی نو الله په حضور علیه السلام فرمایي بیا دا تصور خو کوه چې دا زه مونځ کوم او الله ته ولاړ یم، الله ما ګوري، الله زما دا حرکات سکنات، زما ولاړه، زما ټیټېدل، زما کېناستل، دا هر څه الله ګوري، الله د دې هر څه نه خبر دی، الله نه دا یو شی پټ نه دی. نو مونځ په داسې طریقه باندې وکړه. اوس رښتیا ووایه چې زمونږ مونځونه داسې دي، مونږ دا سوچ کوو چې ما الله ګوري، نو چې تا الله ګوري، یو سړی دی او یو حاکم د هغه مخکې ولاړ دی او دی پوهیږي چې دا حاکم ما ګوري، دی به د هغه حاکم په هغه موجودګۍ کې غلط کار وکړي، د سره به یری چې ما ګوري که زه غلط کار کوم ماله سزا راکوي. نو بیا الله خو احکم الحاکمین دی که الله ته ته ولاړې او بیا ته هغه خپل مونځ هغه په داسې طریقه باندې کې چې دا د اړو سوچ نشته چې ما الله ګوري، خشوع پکې نشته، خضوع پکې نشته، عاجزي پکې نشته، الله طرف ته پوره توجه پکې نشته، توجه د په نورو ځایونو کې ده. نو عبادت د الله په داسې طریقه باندې پکار. بهرحال دې بنده ته به الله فرمایي چې زما بنده زما د رضا دپاره د کوم عمل کړی دی ما ته بیان کا. دې به دا سوچ کوي زما کوم عمل به داسې ما خو کړی هم نه دي. دې به الله ته فرمایي یا الله زما داسې عمل نشته چې زه تا ته پیش کما، د عمل نه خالي. اللہ رب العزت ورته فرمائی، اللہ ورته فرمائی اے بندے یو عمل دے ما سرشتا ہوتا تے پتم نشتا چې دا عملم زما اللہ سرشتا تا تے پتم نشتا. حضور فرمائی چې دا بنده به حیرانی چې زما کم عمل داسې دی چې ما ته پتم نشتا او الله پاک کوئی چې ما سره دی یو عمل شته تا ته پته نشته ما سره شته. اللہ جل جلالہ وہ فرمائی اے زما بندہ تو دوی د خوب په حالت کې وي اړخ دې بدلولو او ستا د خولې نه دغه وخت کې وختل الله ستا د خولې نه الله خطو زما نامه دې واغشته. اے زما بندہ ما فرشتو باندې فخر وکړلو چې زما فرشتو وګوره دې بنده په خوب کې زما نامه واغشته خوی خصه کې چې په خوب کې ما نه هېروي. بس دغه عمل د ما سره بنده شته تا د خوب په حالت کې زما نامه اغشتې وه په دغې باندې دې بخم او الله به فرشتو ته وفرمایي زه دا ما وبخلو تاسو گواشه او جنت ته بوځئ. نو څومره مهربانه دی الله پاک، د هغه د مهربانۍ څه حد نشته. او حدیث پاک کې دا واقعه راځي
یو سړی به الله ته پیش شي الله پاک به فرمایي فرشتو ته زما فرشتو د دې بنده عمل نامه وګوره که څه نیکۍ پکې وي ما ته ووایي الله ته معلوم دي خو الله پاک د مخلوق مخکې د فرشتو په ذریعه باندې ښکاره کوي فرشتے با اللہ تو فرمائی یا اللہ د په عمل نامه کې څه قابل قدر کار نشتا څه عبادت نشتا بندگی نشتا دا خو یو تاجر سړی و کاروبار به کولو بس ګټلی یو خوړلی یو خپل وخت یې تېرولو الله پاک به دې فرشتو ته وایي بیا ووایي چې تاسو یو ځل بیا وګورئ د ده د عمل نامه که داسې پکې څه معمولي غوندې شی میلو شي فرشتې به الله ته وایي چې خدای نور څه خو نشته خو صرف یو عمل پکې داسې شته وایي څه دی فرشتې به الله ته فرمایي زما الله ای زمونږ ربه دا سړی تاجر و کاروبار به کوو د به خپل د تجارت سامان خپلو نوکرانو ته غلامانو خادمانو ته ورکولو چې دا خرڅ کې پیسې راوړې خو ده د خپلو کارکوونکو ته یو خبره کړې وه الله به وایي څه ویډیو یا الله کارکوونکو ته دا ویډیو چې چا سره کاروبار وکړې چاله شی ورکړې نو نرمي ورسره کوئ سختي مه کوئ نرمی کوي که چاله یو شی ورکې په هغه باندې خرڅ کې پیسې ورسره زر نی خیر د مهلت ورله ورکړي بیا وګورئ که سړی غریب دی لاچار دی د ورکولو طاقت نشته معافي کې ورته فرشتې به الله ته فرمایي یا الله دغه عمل یې په عمل نامه کې شته چې غریب و مسکین سره لاچار سره چا سره چې به کاروبار کارکوونکو وکړلو هغې سره یې خپلو کارکوونکو ته د نرمۍ کولو تلقین او تعلیم ورکړی الله خلکو سره نرمي کول الله پاک وفرمایي چې زما فرشتو چې زما دې بنده زما د مخلوق سره نرمي کوله او زما دې بنده خپل مال خپله پیسه زما مخلوق ته معاف کولو نو زه خو زیات د ده نه حقدار یم د دې خبرې چې دې معاف کړه چې زه زما مخلوق سره نرمي کوله زه ده سره هم د نرمۍ کولو زیات حقدار یم ده زما مخلوق معاف کو نو زه زیات حقدار یم چې زه دې معاف کړم الله به فرشتو ته فرمایي دی زما فرشتو دا ما معاف کو جنت ته زما رونو د بنده په اعمالو کې ده ته پته نه لګي چې زما کوم شی به خدای ته زیات قابل قبول وي د دې وجې نه لږ عمل وي که ډېر عمل وي د نیکۍ او مکمله وي هغه پرېښول نه پکار هغه کول پکار وي به هر حال زما رونو صدقة الفطر یو عمل دی دا یو نیکی ده یا واجب دی الله پاک دی مسلمانانو ته پوره کولو توفیق ورکړي کم نصاب چې ما بیان کړ یا د نصاب مطابق پیسې نه وي او په کور کې سامان وي ما بیان کړ په هغې باندې صدقة الفطر لازمیږي د زکات او د صدقة الفطر فرق هم ما بیان کړ د هغې اندازه چې ده هغه زما رونه 160 روپۍ دي اخباراتو کې به کیدی شي تاسو کتلي ما هم نظر نه تېر شوي دي 150 چا لیکلی دي چا 170 لیکلی دي خو احتیاط چې دی هغه په زیاتو ورکولو کې دی که یو سړی 170 په حساب باندې ورکوي ثواب به زیات کېږي و 160 کم از کم د حساب مطابق فطرانه ده دا صدقة الفطر دی بهتره دا ده چې د سهار د اختر د مانځه نه وړاندې د هغې ادایګي وشي او که د هغې ادایګي څوک په رمضان کې وکړي رمضان کې هم کېږي ټیک د فقرا مساکین به په هغې باندې خپل ځان دپاره سا اخیستل غواړي مخکې به وایي او که چا ور نه کړلو د اختر د ورځو نه هم پاتې شو نو دا په ده باندې د خدای قرض دی دا ورته معاف نه دی ورکوي به چې هر کله یې ورکوي
او کور نه کړه نو بیا ګناهګار دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.